السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې مونږ تاسو سره نن په دې کې چې کوم پلر دی او بیا مونږ سره دلته سټیر دی دا پړوي چې کوم دی دا به جوړو. نو تاسو ته چې ما کوم تیر کلاس کې کوم ویب سټ خو درې هغه ویب سټ نو مونږ دا ډاونلوډ کوو او په دې کې به د دې مطابق سکیل کوو او بیا به مونږ داسې په دې کې پټ کوو. نو هغه ویب سټ مونږ سره سو تاسو بلار شئ ګوګل ته او تاسو بل ته 3D warehouse به ولیکئ. دغه ویب سټ دی مونږ سره 3dwarehouse.sketchup.com. نو اول به مونږ سټیر وګورو. نو زه به سټیر سرچ کوم. تاسو به سټیر وګورئ. مونږ سره که تاسو وګورئ دا سټیر چې کوم دی دا مونږ سره د سی یو شیپ کې دی. صحیح ده. نو تاسو به همدغه شانتي سټیر سرچ کوئ. دې کې مونږ سره مختلف سټیر دي لکه دا کنکریټ والا سټیر مونږ ته پکار دی. یو خو دا شو. دا یو هم صحیح دی. زه به دا هم ډاونلوډ کړم. ډاونلوډ سکیچ اپ فایل. زه به دا یو اوپن کړم او ما سره سکیچ اپ کې اوپن شي. دا ما سره هغه سټیر رالل پړوي چې کوم دي دا به زه کنټرول سی سره کاپي کړم او دې فایل ته به راشم. دلته به یې زه پیسټ کړم. صحیح ده. دا ورته وګوره دلته یې زه پیسټ کوم. نو دا تقریبا دا ما سره بالکل پټ دي. نو دا به صرف او صرف روا بېلم روټیټ به یې کړم. نو تاسو ته پته روټیټ کېږي څنګه. دا موږ دې طرف باندې روټیټ کړو. سوري دا په دې زیډ اکسس باندې دا به زه والم 90 انګل او دا به زه ونیسم دې کې او دلته به یې پرېږدم. خو که دلته تاسو وګورئ دا موږ سره هغه سیټ ته دا تللي دي. دا موږ ته دې طرف ته پکار دي. نو تاسو ته ما ویلي چې دا موږ څنګه میرر کوو. تاسو به راشئ دلته او د دې په دې ریډ اکسس باندې به میرر ووهئ. ګوره په دې باندې کلیک کوئ به صرف او سپیس بټن ووهئ. نو دا به تاسو ته دې طرف ته راشي. صرف یې راوالی دلته یې پټ کوئ. دغه ځای کې چې کوم ځای نه سټارټ شي همدغه ځای کې یې پټ کوئ. ته وګوره اوس لږ ډېر کار به پکې موږ دلته کوو. نو تاسو اول دا ووایئ چې دا چت سره بالکل برابر راځي. دلته به موږ صرف داسې چلو کو چې دا به لږ یې په شا باندې بوځو. یا به د دې ګوټ نه ونیسو دې سره به یې یو ځای کړو. دې سره په زه به په دې ریډ اکسس لاړ شم چې دا ما سره بره ونه ښودي. لږ یې دننه لاړئ هسه خبره نه ده. به دلته چې موږ سره دا برابر راشي. او ته وګوره تاسو به دلته را لاندې دا ډیلیټ کړئ داسې. صحیح ده. د دې ضرورت موږ سره نشته دی. سوري موږ سره هغه هم ډیلیټ شو. لږ په احتیاط سره کار کوئ. اوس به موږ داسې چل کوو چې دا دیوال چې کوم دی دا بالکل چې دې سره مخامخ وي او دا بالکل دې سره مخامخ دی. زه به لاین ووهم. دې سره به زه مخامخ لاین ووهم. دا به زه بند کړم دلته. صحیح ده. او د دې نه به زه یو کاپي والم څونه چې دا دیوال موږ سره دی همدونه به زه دې طرف ته سوري د دې نه به زه داسې کاپي والم په دې طرف باندې 9 انچه به ترې والم. لږ معمولي غوندې دا سټیر چې کوم دي دا موږ سره غټ دي که نه. نو داسې چل به وکړو چې دا دیوال به ورته هغه شان پټ کړو. یا به دلته وګورو دلته دا پټ دي دلته دا سیټ دي. دې کې به موږ دا دیوال معمولي غوندې د به د دې نه یو ریفرنس لاین والم. دا به زه اوس په شا باندې بولم. زه به دا وګورم چې دا څونه فاصله کې دي. 1 انچه. نو 1 انچه به زه دا دیوال شاته بولم. 1 انچ به ولیکم نو دا به 1 انچه شاته لاړ شي. اوس که زه لاین ومم نو څه مسله به نه کوي انشاءالله. اوس لاین وهو او سټریټ یې بوځو هغه بل دیوال ته یو ځای کوو. هغه دیوال ته یې په ریډ اکسس باندې میلاو کړئ. د دې نه به یو کاپي والو. د دې طرف نه یو کاپي والی 9 انچه چې دیوال برابر راشي. بیا به دې نه یو فیس جوړ کړئ او رایټ کلیک دا ریورس فیسز کوئ. سوري ریورس فیسز او دا ایکسټروډ کوئ. پوش د دې سره یو ځای کوئ. نو به تاسو سره دې پورې ایکسټروډ شي. وګوره کچن ته تاسو ورو ورو بیلیږي او داسې یو لاین ووهئ. موږ دا طرف بندو نو زه به اول دا سیده ای سره یو ځای کړم. د دې نه یو سیده موږ به دا د یو ځای کړو. یو
زد اکسس باندې به داسې راشم او دا به دې سره میلاو کړم چې دا دی او بند کړو چې دا موږ سره بند شي. صحیح ده، د دې پورې بند شو. د دې بندېدو ضرورت نشته، خیر دا فی الحال کولاو کوي. دلته به لږ احتیاط سره کار کوئ. دا لاین ډیلیټ کا او داسې دا بیل دلته بند که داسې وګوره دغه بند شو. او دا ربره نه داسې سیده لاړ شه په بلو اکسس باندې ګورئ دغه دی دا هم بند شو. یو لاین دلته ووهه، یو دلته ووهه، همغه ځای نه مې شروع کړو لاین دوامه دې کې میلاوم. وګوره دا دی بند شو. صحیح ده، دغه طرف مکمل شو. او داسې چل به وکړو چې د بل سایډ ته موږ هم دا دغه وکړو څه ته وایي دې طرف ته موږ هم سیم دا به راوالو او دغه جوړ به کړو، دیوال به ترې جوړ کړو. نو داسې چل به کوو چې موږ به هم دا کاپي والو د دې نه، داسې به یې کاپي کړو او ایکسپورټ کوئ بیا نه ایکسپورټ کېږي نه په دې ګرین اکسس باندې. ته وګوره دا ما سره وشو. دا تاسو ریورس پیسز کوئ، که دلته تاسو را بندوئ دا بند کوئ دې کې. صحیح ده، دا ته وګوره دا بند شو. دا دې سره سټریټ بوځئ. تاسو دا بند کوئ، دا اپ کوئ چې موږ سره دلته یو سیده لاین ووهه داسې او بیا دا اوسه یو ځای که او دا دې سره یو ځای که. دا دی موږ سره بند شو. دا دی بندېدل پکار دي. په کراس کې هم یو لاین وښئ نو اکثر سیده کار نه کوي که نه، نو کراس کې وښئ هم به تاسو سره بند شي. صحیح ده، وګوره دا ته ډیلیټ کړه، د دې ضرورت موږ ته نشته. موږ دغه دیوال جوړ کړو. صحیح ده، ته وګوره اوس به زه دې کې دا فلر جوړ کړم. نو دا یو پیره سیو کړم فایل او زه به دلته فلر سرچ کړم. فلرز نو زه به یو دې نه ډاونلوډ کړم. زه به دا سرکل والا دا ډاونلوډ کړم. دا زموږ ایوریج په کورونو کې دغه شانتې وي. زه را ډاونلوډ کړم سکیچ اپ فایل. دا به زه دې نه داسې یو ګروپ کړم. ټول مې سلیکټ کړو، رایټ کلیک مې ګروپ، کنټرول سی مې کو او دې کې به زه پیسټ کړم. صحیح ده، نو دا وګوره دا موږ سره ښکته دی. صحیح ده، نو اول به دا موږ وګورو چې دا موږ سره څونه پکار دی. زه به دا ډبل کلیک وکړم. زه به صرف د ګروپ کې چې کله په دې ډبل کلیک وکړم نو صرف ګروپ کې زه کار کولی شم. بار د کلیک وکړم نو زه به ګروپ نه وځم. صحیح ده، نو زه به راشم دا به زه موو کړم. د دې ګوټ نه بیا زه ونیسم او په زیډ اکسس او دلته دې سره به ودرېږم. زیډ اکسس دپاره به تاسو د کیبورډ نه چې کوم د ایرو بټن دی د دې برابره سایډ ووهئ نو تاسو به دا بالکل صرف په زیډ اکسس باندې دی. صحیح ده، او دا ته وګوره اوس به دا مونږ دا دی به ورپسې ور دغه کو ور ایکسټروډ کو. نو دا به لږ معمولي ځان ته داسې کوئ او دې سره یو ځای که. صحیح ده، نو ته وګوره پیلر تاسو هغه شان برابر رالو. داسې چلو کوئ چې دا دلته کاپي پیسټ کوئ. صحیح ده، نو زه علم زه به دا پوینټ والم داسې کنټرول داسې، نو زه به دا کنټرول تر دې ته به راشم. نو د دې نه دا موږ سره په 10 فوټ کې دی. زه به 10 فوټ ولیکم. صحیح ده، دا مې ولیکو او اوس به زه دا دلته کاپي پیسټ کوم. نو زه به صرف دلته دا سټار بټن ووهم او 3 به ولیکم. صحیح ده، نو وګوره هغې سره ما سره 3 کاپیانې وشولې. نو دا شو ستاسو پکې نن پلر کار مو شو. ډېر بیا یې وروسته میټیریل ورکو. که کلاس هم خوښ شوی وي نو ورسره لایک کوئ او کمنټ وکئ چې دا نورو خلکو ته هم د دې ریچ ورسي او بل کلاس پورې مال اجازت راکئ. د الله حافظ.